په دې لومبي آیات کې الله رب العالمین د منافقانو د یو کردار بیان کوي چې منافقان دا د دین او د اسلام او د رسول الله مبارک دشمنانو. نو کوشش پیدا و چې دین ته، اسلام ته او رسول الله مبارک ته تکلیف ضرر ورسي، او دا دین اسلام پس طریقه باندې د دې اخکتوالی راولي او دا اخکته دینو ګرځي. نو په ظاهره به لګیا و تاثر یې د الله رسوله، او په باطن کې غټ منافقانو لګیا و د رسول الله مبارک، د دین مبارکي، د اسلام بارکي، د شریعت بارکي پټې پټې مشورې کولی، پټ پټ پړګیا او سبق او سازشونه به جوړو. دا د منافق طریقاري دی بلګیا کوشش په د داوی چې په ست طریقه باندې نقصان ورورسي دین ته، اسلام ته. نو پټ پټ پړګیا او سازشونه به کولو او سازشونه به جوړول. الله د دې بیان وکړي چې دا اس دې کې خیر نشته په ډېرو سيزونو کې. من جمله د دې د دین دا چې دوی دا پټې پټې مشورې کوي. مسلمانانو ته پټه مشوره کوي الله وی، خو پټه مشوره به د څه دپاره کې؟ د دې دپاره چې امر د صدقې چاته وکړي، خو د دې دپاره لګي چې په څه طریقه دې ته موږ په کومه طریقه دي مسلمانانو ته او د مالدارانو ته ووایو چې یاره د الله په لار کې صدقه ورکوي. نو که د دې دپاره پټه مشورو شي، الله وی خیر دی. یا د یو نیک بل کار دپاره، د نیکه کارونو د پاره. نیکه کارونو نه مراد دلته هر قسمه نیکی ده، او هر قسمه د نیک کار د چې پاغي مسلمانانو ته فایده رسی او معروف دقه ته وي. او یا د دې لپاره چې اصلاح بین الناس، د خلکو مخ کې روغ راولي، د خلکو په منځ کې روغ راولي، د خلکو په مابین کې روغ راولي. دې د پاره لګیای مشورې کې، کوششونه کې. دا الله وی خیر دی. او څوک چې دا کار کوي، دا صدقه یا د نیکی حکم چاته یا اصلاح بین الناس، د خلکو په منځ کې روغ راوستل، الله وی زما په نزد دا د ډیر لوی اجر او د ثواب کارونه دي. صدقه چې د الله د رضا د پاره وي، ډیر لوی د نیکی کار دی، ډیر لوی د نیکی. یو قجوره د الله پر پلار کې د الله د رضا د پاره ورکړه، ابتغاء مرضات الله. مقصد اصل دقه دی چې زمانه الله راضي شي. اوس دقه یو قجوره فسوف نؤتيه اجرا عظیما، الله وی ډیر لوی اجر به د خپل جانب نه ورکم. یو قجوره د الله پلار کې د الله د رضا د پاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د احد د غر د برابر د ثواب نه زیات. د احد د غر، احد غر د په مدینه منوره کې د 9 کیلومتره غټ غر دی. د دې نه زیات ثواب د په عمل نامه کې په یو قجر، خو چې د الله رضا پکې مقصود وي. یا یو اصل د نیکه کار چې یو کو د الله په نيز، د الله د رضا د پاره، د الله په نيز د دقه نیکه د کار ډیر لوی مقام دی، ډیر لوی مرتبه ده. دغه شان اصلاح بین الناس، خو چې مقصود پکې د الله رضا وي. ګوري چاله روغه کې دې کې د مقصود د الله رضا ده، کاروبار نه دی. نن سبا خو د روغو نه کاروبار جوړ شوی دی، کاروبار باقاعده جوړ ټول کوي. په دې بر له روغه کو دا جوړ ټول، دا عظیمه ګناه ده. د ثواب د کار د ځان له تباہ او برباد کړ. د الله په نيز د دې څومره لوی ثواب دی چې دو مسلمانانو ترمنځ روغ راولي. دا خو ځان له موضوع ده، په دې خو سړي ځان له خبرې کې هم به پیګنټي تیر شي. خو یو حدیث پر رسول الله مبارک ویل چې نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک دا وایي چې یاره د نفل موز نه زیات ثواب راته ملو شي، د نفلی صدقې نه زیات ثواب ماته ملو شي. بلکې دا یو صحابي دی، هغه ته وایي
هغه صحابي نو مانیر شو او بهر کې هغه ته وی اے فلان کیا رضی الله تا ته یو داسې عمل نه خیم چې د نفل موز نه د نفلی صدقې نه ابو دردا رضی الله تعالی عنہ د نفلی صدقې نه د نفلی منځونو نه د نفلی روجو نه زیات ثواب لري عمل لته نه خیم یو خیرته یا رسول الله مو غزان له په منځونو باندې بدن اصولو مو خو صدقې لګیا دی ورکو مو خدا د روجي نیسو نفلی د دین زیات ثواب د پاره کم عمل دی نبی علیہ السلام وی د یو دو مسلمانانو په منځ کې د الله د رضا د پاره روغ راوستل دا د مونځ نه د روجي نه د صدقې نفلی نه زیات ثواب دی فسوف نؤتيه اجرا عظیما نو دی بیا آیات کې الله رب العالمین د دقیق خبره کوي بیا دویم آیات کې بل باس ته غره بیان تکو لا خیر فی کثیر لا خیر خیر نشتا فی کثیر پډیرو خبرو کې من نجواهم مثلا آغا چې دوی دا پټی پټی مشورې کوي دی اس خیر نشتا الا مگر خیر شتا کوئی سړی وای چې ز پټه مشوره وکم یعنی کار وکم نو من آغا دی امر بصدقه چې د یو صدقې حکم کی چاہتا او معروف یا د نیکه کارونو حکم کی چاہتا او اصلاح بین الناس یا اصلاح کی پما بین د خلقو کیا روغراولی دا ګور ډیر د ثواب کار دی ومن يفعل ذلك چا چې دا کارونه وکړل خو ابتغاء مرضات الله خو ګورې مقصود پکې د دادې چې د الله رضا لټي ابتغاء لټوي مرضات الله رضامندي د الله رضا پر لګي فسوف ندیر سردی نؤتیه چې وربکو مونږ د انسانانو لا د خلقو لا چا چې صدقه وکړه د نیکه کار وکړه اصلاح بین الناس راوت سب ورکو اجرا عظیما لوی اجر به الله وی ورکما چې دا غي اندازه نشته ومن يشاقق الرسول سوک چې مخالفت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم من بعد پس دینا ما تبینا اغا چې ښکارا شو له هغه ته الهدى هدایت د نبی علیہ السلام حقانیت ښکارا شو هدایت ښکارا شو او دی بیا مخالفت کوي نو څه چلو شو دویم نمبر ويتبع او دی تابعداری کوي غیر سبیل المؤمنین غیر دا لار د مؤمنانو نه د مؤمنانو لار نه غیر مؤمنانو لار صدا د صحابه خبره کوي الله چې مراد نه اجماع د امت ته اجماع د امت غیر سبیل المؤمنین سیوا لار د مؤمنانو دا غینه علاوه د مؤمنانو د لار نه علاوه نور خبره پسیدیو نو الله بس چلوږي نو وليه ما تولى نو منګو ګرځو اغلا ما تولى چې دی ګرځي د غواړي اغه وخت به منګو ګرځو اغه کم دی ونسله او داخل به کو جهنم جهنم تا سوک چې دا الله د رسول مخالفت کوي یا د مؤمنانو د لارې نه غیر د نور خلق لار اختیاري الله وی زبه جهنم ته داخل غیر سبیل المؤمنین مراد دلته د ټول علما او د مفسرین په مراد صحابه کرام تابعین او ائمه مجتهدین ته مراد دي امام شافعی رحمهم الله بارک لیکي او یو ځل جمعات کې ناشته لیکي او بوډا سپینګیره راغی او مخامخ وته کې ناشته وې د دین حجت فی دین الله سشیری فیصله کې ته په سبانه کې حجت د دین د پاره سشیری ناغه وته کتاب الله د الله کتاب
پدی خلق فیصله کوي و سنت رسول الله و سنت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او په اتفاق د اجماع د امت پدی دریو باندې وی ښا وی کتاب الله خو د قران نه ثابت دی او سنت رسول هم د قران نه ثابت دی اجماع د امت د ثابت ده ما ته دلیل وخایا امام شافعی متعلق فرمایي چې دی کیناست او ته مال مهلت راکوي 3 ورځې مهلت تر قران شریف ته کیناست او قران شریف شروع په چې ددی کې دلیل ګورم 3 ورځې وسری دي او کیناست او تلاوت شروع کړ 3 ختمه به دروازه کول 3 ختمه به د شپې کول او قران به لستو او د قران پیو چې دی کې کوم دلیل پیدا کړ شپږ ختمه به په یو شواروس کې کول 3 ورځې تیرې شوې اتلس ختمه په 3 ورځې کې کړي او په دریم ځل په دریم ورځ باندې په آخري ختم کې چې دی آیت تر ورسېده چې ومن یشاقق الرسول څوک چې مخالفت کوي د رسول الله من بعد ما تبین پس د دینا چې ښکاره شو له تعالی هدا هدایت ویتبع غیر سبیل المؤمنین او دی تابعداري کوي سوا د مؤمنانو د لارې نه سوا د مؤمنانو لارې د دقه دا دلیل و ثابت چې اجماع د امت چې یو مسله ته ګوري یا به قرآن کې ګوري یا به حدیث کې ګوري یا به اجماع د امت کې د امت اجماع اتفاق بس باندې دی وی وته وی دا آیات چې الله رب العالمین دلیل ګرځولې دي اجماع د امت ته وی بالکل دې ټیکوي نو چې چا د دین علاوه لار اختیار کړه نو موږ به داخل کو ونسله داخل به کو جهنم تا ورسخ حکم دی وساءت مصيرا دیر ناکار سے دی جهنم الله دې مساتی ان الله بشک الله تعالی لا یغفر بخنن کوي ان هغه کستا یشرک به چې الله سره شرک کوي ويغفر ما دون ذلك او د دین علاوه بخنه کوي لمن یشاء چاته چوغالي غټ نه غټه ګناه ولی نوي او الله غفتو به بخي او چې چا شرک کړی دی او په شرک باندې د دنیا نه تللی د مشرک د بخنه نشتا دا الله په ذات کې په صفاتو کې په علم کې په تصرف کې په قدرت کې په طاقت کې چا الله سره شریک پیدا کړ په اولوہیت په عبادت کې په سجده کې دا سړی تباہ او برباد دي کو په دغه عقیده باندې لاله مرش مشرک دي د مشرک سړی بخنه پیغمبر په سفارش نکېږي پیغمبر یې نشي کولی ځکه خو الله strict حکم کړی دی ان الله بیشک الله تعالی لا یغفر بخنن کوي ان یشرکا چې شرک کی به غسرا ويغفر او بخنه کوي ما دون ذالک سوا د دین لمن یشاء چاته غټ ګناه ولی نوی قانون نه دی ګوره رحم دی قانون ګوره دادې چې کو ګناه دې کړی دا منځ دې نه دې کړی الله به سزا درکړي روزه دې نه دني ولې الله به سزا درکړي شراب دې سکري دي ګناه کبیره دې کړی دا الله به سزا درکړي او زنا دې کړی دا ګناه کبیره دې کړی الله به سزا درکړي خو کو الله او غفتل دې د رحم معاملې ده نو کې دې شوی بخیرته خو ګوره شرک په یو قانون کې نه بخي ومن یشرک بالله چاچ شرک ک الله تعالی سره په ذات کې په صفاتو کې په علم کې په تصرف کې فقد ضل ضلالا بعیدا نو دې ډیر په گمراه ډیر کې لاله فقد ضل نو گمراه شو ضلالا بعیدا په گمراه لری کې واپس بیا ډیر زیاته ګرانه ده صدق الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار